یو سړی و علي رضی الله عنه ته به کنځاوې کولې. یو ورځ وایي ما یو سړی ولید د نیمایي مخ یې تور و. وایي ما ورته ویلې راته ووایه دا مخ دې ولې نیمایي توره اوښتی؟ وایي نه راته ویلې مجبور مې که چونکې ملګری مې وایي ما ته یې ویلې چې ما چاته نه دي ویلي خو تا ته دا حال وایم مل راته ووایه. وایي ما به هر وخت علي صاحب پسې بد ویلې. یو ورځ ویده سوم سړی راته راغی راته ویلې چې هغه ته یې چې هر وخت ما ته کنځا کوې مل و. وي په څاپېړه یې ووهلم طالبانو سهار ته چې راجګ سوم دا مخ مې تر اوسه تک تور دی. کله چا دا سړی ولیده چې ورته راغی نو چونکې د خوب یو بل عالم ده عالم د مثال ده د هغې مسائلې په دې عالم مه تطبیقوه. نو کله چې یو سړی په قبر کې وي ته مه وایه ولې زه خبرې نه اورم. دا سړی وهلی و که نه وهلی دا سړي ته شودې راوړل سوي که نه ابو امامه باهلي ته هغه د سړي سر پرې سوی و که نه دی له جیم نه ده ښورېدلی. دا طالبانو هر یو عالم تر بل عالم احکام یو په بل باندې مه تطبیقوئ. علامه ابن القیم رحمه الله هم دغه خبر لیکلی. علامه محمد ادریس کاندهلوي رحمه الله لمعات التنقیح کې علامه عبدالحق صاحب هم وایي د یو عالم احکام په بل عالم باندې مه تطبیقوئ. عذاب القبر د ټول اهل سنه والجماعت عقیده ده چې دا څوک ده دا ثابت ده وشته. خو صرف مسئله دا ده چې د عذاب قبر او دا سوال دا د روح نه ده که د بدن نه ده که د دواړو نه ده. نو علما دې کې اختلاف لري. علامه ابن جوزي و علامه ابن الحزم وایي دا عذاب او دا سوال د نکیر و منکر دا تنال چا نه ده دا تنال روح نه ده. ابن جوزي او ابن الحزم وایي. بعضې علما وایي نه دا سوال او دا عذاب تنال چا نه ده له بدن نه ده چې دا د امام زعفراني او د علامه ابو جعفر ابن جریر الطبري رایه ده. صحیح رایه د اهل سنه والجماعت دا ده د اکثرو اهل سنتو عذاب القبر چې ده او سوال د نکیر و منکر چې ده دا له بدن او له روح له دواړو نه ده. ځکه د عذاب القبر بدن او روح دواړو ته ده ځکه د دواړو نه ده. د دې مثال علما داسې ذکر کوي. علامه شیخ الاسلام او کتاب الروح کې ابن القیم او علامه انور شاه کشمیري صاحب و یو ورځ یو باغ ته دوه نفره لاړل. یو ړوند و یو شل و. باغ ته چې ورننوتل ډېرې خوندورې مڼې وې پکې. نو دې شل ورته ویلې چې سختې خوندورې مڼې دي دا به څنګه کړو. نو شل رسېده نه او ړوند لیدلې نه او زړې مڼو ته سوی و. نو دوی دواړو مشوره وکړله چې باید دا مڼې وخورو. وی څنګه یې وخورو؟ نو شل ورته ویلې وی ته ما په اوږو سپور کړون ده مڼې خو زه وینم رسېږم نه ته ورسېږي وینې نه بس راوبیش کړو. بس طالبانو مڼې راوشکولې. دغه د باغوان پې راغی. باغوان چې راغی شل ورته ویلې زه نه یم ملامت دا د ړانده له لاسه ړانده دا کار وکړه. هغه ورته ویلې څه ورته وایي د ړانده ورته ویلې باغوانه زه نه یم ملامت دا شل راشکولي دي ما خو نه لیدلې. شل ورته وایي باغوانه زه خو نه ورسېدلم ړوند. نو باغوان به دواړو ته جزا ورکوي که یوه ته دواړو ته به جزا ورکوي. ځکه که شل نه وې راشکولې ړوند نه لیدلې خو که ړوند دا شل نه وی ورجي کړی شل نه ورسېده دواړه څوک دي؟ نو روح او جسد د معصیتو ګناه چې کړې دواړو کړې. وی بدن به وایي چې زه خو یې چشم نه وم روح چې راننوتې زه په حرکت راوستم نو دما څه جرم ده. بدن به وایي ما ته چې الله عذاب راکوي عذاب چاته ورکه. روح به ورته وایي ای ربه ما خو ګناه نه ده کړې ګناه خو د خپله بدن کوله. نو الله به ګناه د جزا چاته ورکوي؟ دواړو ته به یې ورکوي. صحیح خبره د اهل سنه والجماعت دا ده چې جزا به چاته ورکوي هم روح ته به هم عذاب القبر هم به چاته وي. نو طالبانو عذاب القبر چې ده دا د اهل سنه والجماعت په مذهب باندې عذاب القبر دا سته. یو عذاب القبر د طالبانو یو ضغطه د قبر ده. ضغطه د قبر د عذاب القبر نه طالبانو فرق لري. ضغطه القبر ضغطه د قبر دا معنا چې قبر داسې پې راسي پې تنګ سي. دغه ضغطه د قبر غیر له انبیاو نه نورو ټولو ته سته. حتی نیکو خلکو ته هم طالبانو ضغطه د قبر سته. نو یو عذاب القبر د هغه عاصیانو ګناهګارانو ته ده. یو ضغطه د قبر د غیر له انبیاو نه نورو ټولو ته سته. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویم د مشکات کې حدیث را روان ده للقبر ضغطه
لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ که چا لدین نجات پیدا کړی وای نو سعد بن معاذ به پیدا کړیو. نو دغته د قبر غیر الانبیاء نه نورو ټولو ته سته، که عاصي وي او که مطیع وي ټولو ته سته، اما عذاب القبر ته چاته ده؟ عاصیانو ته ده. دا خبر طالبانو علماو په کتابونو کې ذکر کړي. علامه امام قرطبي رحمه الله په تذکیری کې باب کې ښودلی چې دغته غیر الانبیاء نه مطیع عاصي ټولو ته سته، او امام سیوطي په شرح الصدور کې هلته باب کې ښودلی ده، او علما نور علما هم دا خبر کوي چې دغته د قبر عامه ده او عذاب القبر چې ده دا عامو خلکو ته بیا نسته.